سرور دانش چې احمد شاه بابا، سردار محمد داود خان او غازی امان الله خان ته سپکاوی کړی، ولسمشر ورته څه په ځواب کې ویلي دي. سلامونه لیدونکو، په دې ویډیو کې وګورئ. وروسته له هغې چې د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش ډېره ورځ په بامیانو ولایت کې له احمد شاه بابا دراني تر سردار محمد داود خان افغان پاچاهانو ته سپکاوی وکړ او دوی یې دیکتاتوران یاد کړل. ولسمشر غني نن ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په غیر مستقیم ډول د سرور دانش خبرو ته ځواب ورکړ. ولسمشر نن ورځ ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سولې نړیوالې ورځ د لمانځ غونډې په یوې برخه کې ویلي دي چې غازی امان الله خان خپلواکۍ وګټله او موږ د داود خان هیلې عملي کوو. میړانه، اراده او د افغانستان جهاد زموږ د هر وګړي ویاړ دی او ټولو افغانانو پورې اړه لري. ولسمشر غني په نننۍ ناسته کې پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند ومني. هغه زیاته کړه په مذاکراتو کې باید مداخله ونه شي او د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي بشپړ ملاتړ دې وشي ترڅو په قوت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت څخه استازیتوب وکړي. ولسمشر د جمهوریت نظام په اړه ویلي دي چې د جمهوریت لمن پراخه ده او په جمهوریت کې زغم دی. هغه ټینګار وکړ چې سوله د نړۍ د ټولو خلکو او تر ټولو زیات د افغانانو بشري او اساسي حق دی. د یادونې وړ ده چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت نننۍ ناسته کې سرور دانش هم وویل چې له تېرې ورځې له خبرو یې موخه قومي نه وه. د نوي افغانستان بنسټګر احمد شاه دراني او شاه غازي امان الله خان ته له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. که د سرور دانش په اړه کوم نظر لرئ او یا هم د ولسمشر غني په اړه زموږ سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.